سلامونه دوستانو. نن ویډیو کې کمپاین اډورټایزمنټ یا اعلان څنګه په ایبay کې موږ خپل پروډکټ کوو نو په هغې باندې ده. ټول نه اول به چې خپل ایبay لاګین کړئ نو ما ایبay ته به راشئ او دلته به سیلینګ باندې کلیک کړئ. دلته راغی دلته د اډورټایزمنټ او کمپاین په دې چې کلیک کړئ کریټ ا نیو کمپاین نو دې کې دوه رقمه کمپاین دي، یو جنرال یو پرایورټي. جنرال کې دا ته وایي چې بیسیک ایکسس ټو ایډ پلیسمنټ اکراس ایبay. ایبay کې په بیسیک ځایونو کې مطلب تا ته د تا پروډکټ اعلاناتو ته ځای ورکوي او تا ته به وایي پې پر سیل. چې کله اډر راشي نو اډر نه بعد به ته موږ ته پیسې راکړې لکه هغې نه مخکې نه اخلو. او دا چې ده دا زیاتو ځایونو کې تا اډورټایزمنټ راولي او دا پې پر سیل نه ده، مطلب اډر نه بعد نه ده، دا چې صرف تا پروډکټ چا خلاص که په هغې تا نه پیسې اخلي. او ملټیپل کوانټیټي لیسټینګز مطلب دا یې ټول ډیټیل دي. او زه غواړم چې دا جنرال والا وکړمه چې ما کلیک کړه لاندې راسم. اوس لاندې چې پروډکټ دې ولګوه ایډ لیسټینګ باندې مې کلیک کړه نو زه غواړم چې خپل ټول پروډکټ اډورټایزمنټ ته ولګوم. ایډ لیسټینګ مې دلته کلیک کړه، دا ما ټول پروډکټ دي او ایلیجیبل دي 9 پروډکټ شو. دلته راشئ اوس دا وایي چې ډاینامیټک مطلب کله چې پرسنټیج زیاتېږي کله کمیږي نو هغه وروسته ګوري. نن ورځ 12% ده اوسه پورې هماغه مطابق هغه راځي پیسې به موږ اخلو سیل نه بعد. دا چې ده فکس ریټ. فکس ریټ مطلب چې زه درته وایم بس دې نه زیاتومه، مطلب دومره پیسې پرسنټ واخله خو دې کې اضافه زه نه درکوم. مطلب ما ورته 12% ولیکه، 12% زه سیل نه بعد په هر اډر سیل کې ورکوم. مطلب که 10 روپۍ زه یو شی خرڅوم خو هغې نه به 12% زه دته بیا ورکوم چې کله خرڅ شو. او هر یو ته داسې هم کولی شئ چې انډیویجول باندې کلیک کړئ او دلته هر یو پروډکټ ته خپل پرسنټیج کېدای چې دې پروډکټ باندې دا ورکوم، دې باندې دا ما اوس ټوله ما 12 کړی، ډن باندې مې کلیک کړه. دلته وایي کمپین نوم ورکړه نو کمپین نوم ډیټ او ټایم مې پرېښوده. دا مې ورته ولیکه سټارټ. اوس مې سټارټ او کنټینیو دي. لانچ باندې مې کلیک کړه نو دلته نیمه دا کمپین اوس اکټیو شو، روان شو، نیمه سیل به دې نه جنریټ کېږي. اوس به دا بل کمپین شروع کړو، کریټ ا نیو کمپین. دا بل کمپین مو وګورو. دا کمپین کله ما نه ده کړی، ما ته اوس نوی ده مخې ته نو دا به داسې ډایرکټ چیک کړو. پرایورټي والا پرایورټي باندې کلیک کړه، ایډ لیسټینګ پروډکټ پکې ولګوو، کوم کوم پروډکټ ته اډورټایزمنټ ته لګیا. او زه وایم چې ټول لګومه. ایډ لیسټینګ مې واخیسته، دا ټول لیسټ وشو. د سمارټ ټارګیټینګ او مینوال ټارګیټینګ. سمارټ ټارګیټینګ مطلب دوی خپله ایبay والا ګوري چې تا ته کوم کوم ځای کې سیل ښه راځي هغه ځای کې او کوم کوم کیورډزونه ښه راځي هغه کیورډز باندې درته راولي. مینوال مطلب چې ته خپله کیورډز ورکړې او ته خپله ټارګیټینګ خپل ځان نه وکړې. فلحال به دا سمارټ چیک کړو. زه تا ته وایي چې د ورځې 100 بجټه مطلب د ورځې 100 پاونډو پورې ته خپل اډورټایزمنټ پرې کریټ نو نوم لیکلی سي. اوس ما ورته 15 ولیکه چې ما ته چې دا ډېر کم ده بس. او دا چې ده اټومیټیکلی انکریز د ډیلی بجټ. ROS مطلب ریټرن آن سیلز. اوس که دا ته کلیک کړې نو دلته مطلب چې 20 یا 30 یا 100% سلیکټ کړې، 20% یا 30% هغه وخت کې اضافه بجټ نه ولګوه پروا نه لري. کوم وخت کې چې ریټرن آن سیلز دغه نه وي چې هر څومره ته ورته سلیکټ کړې. اوس زه مثالې 5 مې سلیکټ کړه. ریټرن آن سیل مطلب چې زه 1 پاونډ ولګوم ما ته 15 پاونډه سیل وسي. لکه اوس مثال زه 100 پاونډه وکړم اډورټایزمنټ وکړم نو 1500 پاونډه ما ته ټوټل جنریټ شي کړنه. چې کله مطلب نارملی دا دغه پورې ښیي په اډورټایزمنټ کې
چې دا څومره زیات یا هغومره ښه راځي. اوس مثال ما ورته داسې راځي زه ورته چې ما 100 پاونډه سپینډ کوم نو 1500 پاونډه راته جوړې کړي اډورټایزمنټ نه، نو د هغې لپاره راته دا نه پرېږدي، ضرور نه ده. نور هم اډوانس سیټینګ کولی شئ. میکسیمم سی پی سی، سی پی سی مطلب کلیک پر سی پی سی مطلب دلته د میکسیمم کاست پر کلیک is the maximum you will be willing to pay، مطلب زیات نه زیات په یو کلیک باندې دوغونه پیسې ولګوه. دلته راځو اوس کمپین نوم ورکړه پرایورټي، دلته به کمپین نوم ورکړي چې درته یادي سمارټ آوټو، او دا به ورکړي سټارټډ او کنټینیوس ډیټ به ووایي، لانچ به ووایي. اوس به راسو که ته د پرایورټي کې مین ور ټارګیټینګ څنګه کېږي. مین ور ټارګیټینګ دا ده، مین ور کې ډاینامیټک او فکس بیډینګ، دې کې بیا دوه دانې دي. دا ډاینامیټک بیډینګ چې ده دا مطلب کله زیات که بیډ، کله اصل کې داسې چې په کومه کیورډ او زما هیر کلر شیمپو ده چې څوک په ایبې کې سرچ کړي هیر کلر شیمپو، نو هغه چې اډورټایزمنټ کړي اول دوم دریم څلورم هغې کې ورته ښیي. نو که ما اوس مې فرض وکړه ما 20 پنسه لګولي بل 25 پنسه لګولي، نو هغه هغونه مخکې او شاته کوي. زه وایم چې ډاینامیټک بیډینګ کا، نو بیا کله د ما چې مخکې راسم نو بیډ راته زیات پیسې زیات رانه اخلي، کله یې کمې رانه اخلي. او فکس چې ده زه ورته وایم چې نه فکس بیډینګ درکومه چې دغونه دې نه یې زیاتومه. اوس هیر کلر یا دا پروډکټ دا 9 لیسټینګ دي، دومره کیورډ دي، او بیډینګ 15 نه واخله 1 پاونډ او 9 څلوېښت په یو کلیک باندې صرف پروډکټ باندې کلیک وکړي، سیلوسو په 900 هغې دوی دا اوس ته مینوال ایډیټ کولی هم شي. واخله دلته ایډیټ واخله، دلته راسه دا ریکمنډډ پروډکټ دي، نو دلته کیورډ ده، کیورډز ته راسه، دې کې کیورډ دلته صرف دا یو کیورډ لیکلی ده ایډ یور اون، نور کیورډ یې لیکي دلته به راشئ از ا ټیکسټ دلته به ولیکئ. دا وینډو دې ډېره وړه جوړه کړې ده. دلته به راشئ دا به کیورډ یې ورکړئ. اوس زه ورکړم هیر کلر شیمپو، هیر بلیک هیر کلر، داسې کیورډ چې ته لکه سوچ کې چې خلک سرچ کوي، نو هغه رقم کیورډ یې به ورکړې. او بس داسې خپله کیورډ یې به سوچ وکړې، هغه به ورکړې. دلته اوس درې دي براډ مطلب زه هیر کلر شیمپو مې ورکړه، نو دې سره ریلیټډ ډېر لرې لرې پورې چې څومره کیورډز یې دې سره ټچ کېږي، مطلب دا یو لغت هم پکې یا دا لغت پکې یا دا لغت پکې، نو هغه هم په دې کې حسابی سرچ کوي، هغې ته هم راولي. او که دا سلیکټ کوي ورسره، او که دا مطلب فریز مطلب چې هیر کلر هغه که دې سره نږدې چې څومره راځي هغه راولي. او ایگزیټ مطلب چې صرف دغه ایگزیټ همداسې همدې رقم چې خلک سرچ کړي نو هغه رقم کیورډو ته یې راولي. او چې کوم اوس ایگزیټ ما واخیسته 8 کیورډز وکړه، 8 کیورډز دلته راغله. په هر کیورډ باندې ته بیل بیټ لګولی شي چې دې کیورډ باندې ما دوغونه ولګوه چې خلکو ته اډورټایزمنټ مخې ته راشي. نو ډن به ووایې، دا هم ډن که. دلته راسه اټومیټیکلی کریز، دا خو هماغه ما درته ویلی وو ډیلي بجټ هم هماغه د کمپین نوم به ورکړې او لانچ به یې کړي. دغه دوه قسمه اډورټایزمنټ دي، دا خو زه خپله نه کومه، خو فلحال هماغه ما شروع کړه. او ما دا اکاونټ ډېر وخت نه چلو، او لږ ریسټریکشن هم راباندې راغلی وو، ریسټریکشن اخواته سو اوس کمپاین راته خوښ کړه، اوس ما کمپاین اکټیو کړه. نو بلې ویډیو کې به نور ډیټیل سره انشاءالله راشو. ډېره مهرباني.